أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوذرشن برد سورة نجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. سورة اول باب شروع دی چې مخکې کې الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق او رښتینی نبی دی. کوم انسانان چې پر باندې اعتراض کوي چې د الله نبی نه دی یا سبله مسله ده، الله وایي د اعتراض ټول بے ځای دی. نه صفاتونه مزیدار دغه بیان کړو تشریح به نه صفاتونه دغه استاد د جبريل ذکر کړه. د نبی صلی الله علیه وسلم احترام ذکر کې او دغه ادب. او د نن سمریت نه بده خو رب العالمین د مشرکین له سخت رټنه ورکړه. افرایتم اللات والعزى، دا تاسو چنن در رب العالمین نه سوا د بل معبود بندگی کوي نو اشه د ظریف اندازه باندې یو شی را میدان لکه چې مونږه وګورو چې دې پیدا کړي دي. غټ کارونه غلاګران دي. د ظریف اندازه باندې ساسو معبودان اختیار نه لري. دلیل به دې شوی دی بندگی دي منشي بلکې اختیارمن اغا الله رب العزت ته او دغه اطاعت او بندگی وکړ ده. درې شمرایت کې ویل چې د تاسو نمونه خودري د استاد فلارانو انها الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ستاپلارو نکدي چې ویل دي چې دا د دې موران دی او د اقې موران دی او دا برخه ورکړي دا او هغه برخه هیڅ دلیل به نشته. او وی شمرایت کله زجر ورټنه اق انسانانو لور کړه چې ملک در رب العالمین لورینی غني تسمیه الانثى شدا جنکی دي د الله لورینی دي او الله ر پیرانو نو وعده کړی دی. الله دا غلط. یو د شمرایت کله رب العزت تقسیم دي انسانانو کې دوه اقسام له ليجزي الذين چې بدل ورکه هغه انسانان لره چې بد عمل کړي دي بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. او کوم انسانان چې توحید ولادي الله جنت ته داخل کی. ځکه توحید په وجه باندې سړی جنت له ورشي. یو صفته به ذکر کې چې الذين يجتنبون كبائر الاثم، نیکان انسانان هغه چې هغه کبیره ګناه نه ځان ساتي بحیاینه. د کبیره او د صغیره په مابین کې فرقونه او د دې تعداد او د سړي اندازې پر ذکر شو. نن به یو بل کبیره ګناه ذکر کړی شي. الذين يجتنبون كبائر الاثم، الله هغه انسانان چې د کبیره ګناه نه ځان ساتي. غیبت سپکه د یو چا بیانول. سوره حجرات کې رب العالمین فرمایي غیبت دنه کې بعض احساسو د بعض نورو آیات خو غني چې پتا شو کې یو کس مړ شي او د بل سړي سره چاړي داغه دغه کې اندامونه کټکی او خوري. هیڅ کې خو کنه غني جسمه مسلمان رول دغه احترام پکار دی، وقار پکار دی. دغه شان حیثیت د غیبت دی. حدیث کې راځي ابو داود کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وکړه چې بر معراج له ختم څه خلک مې ولید چې د اور په دي د قلعي او تنبینو کانه و د خپل مخونه او شنی ور باندې تراشلې. ته پوښ مې دا خبر وکړه چې دا څوک دی وې دا اق انسانان چې په دنیا کې به د خلکو عزتونه لوټ کول او غیبتونه به کول. سپګې سپورې به ویلې پښه مخ نقصان بیانول. د دې وجنه د زنا نام د دې مسله سخت راکبه. زنا کې شړې د رب العالمین نه بخنه وګړي الله به معاف کړي. دې کې به د اق قسنه بخنه غواړي چې د چا غیبت دې کړي دی چې هغه دې معاف نکي. ستا معاف کېدل ګران.
لیکن کچرته غسړې ډېر لړې دی یا اغله ته تصریح کوي جنجال او مصیبت ته جوړیږي نو به ځان لم بخنه او غاړه او غلب او غاړه مشکات کې روایت دی امید ده چې الله به معاف کړي صحابه دا خبر وکړه چې یا رسول الله د یو صفت کې چرته په انسان کې موږ ذکر کو دقه غیبت دی ویم دقه لوي چې هغه په خپه کېږي او کدا صفت چرته باغی کې موجود نه نو دا خو به بهتان دی نه به بل ګناه ده خطرناک ګناه ده عبد الله بن عمر په مجلس کې ناستو د حجاج ابن یوسف بدی چې ذکر کړ چې دا یو ظالم سړی تر شوی تقریبا یو لک سلوري زره کسانې وژلې دي عجیب نو هغه ابن عمر سے ورته ویلې وکړه چرته ابن حجاج ابن یوسف په دې مقام او دې مجلس کې ناس وې نو تا دا خبره کولې شو وینا وې دغه د محمد رسول الله په وخت کې من غیبت شمارلو چې سړی بناسو خلکو بچنه ویلې خو چې کړه بلاړ وي ګوره دا رقم دی زمونږ الله قران کې فرمایي چې کوم سړی دا مخ عیبونه بیانې او پوششا ویل له د چې انسان له جهنم کنده دا د چې انسان بل الله په جهنم کې ورغورځي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د مفلس باره کې ویل چې دا چاله ویل شي صحابه ویل یا رسول الله چې فرش او ظرف او دران او درهم نه لري دا قب غریب نو دا لا نبی ویل د غرونو غونډه بلکې ډیر عملونه کړي د چا سپکه کړي او د چا غیبت کړي د چا یو د چا بل الله رب العزت بر د نیکی راواله غویله باور کې د غوی قرض به پاتې د غوی بدی بل الله راواله د په سر به کې د جهنم نه ویرا کوي عجیب ژوند دی زنا به کړي نه لیکن زناکار بشي غلا به کړي نه غلاګر بشي ځکه دې خلکو غیبت به کړي دی غوی قرض به در باندې دی غوی سزا به الله تعالی درکړي دې عمل عائشہ رضی الله عنها د سفیر رضی الله عنها بارے کې اشاره وکړه مشکات کې حدیث دی چې دا د قطن وړه غونډه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل د خبره دی وکړه کچر ته دریب له ورو غرزول شي دا ټول دریب ور باندې الودکی خرابېږي دا صاحب د نظر النعیم به د دې باره کې آیاتونه احادیث اثار نقصان ذکر کړی دي او امام زاهبی رحمه الله په کبیره ګناه کې دا ذکر کړی دی چې غیبت څومره سخت ده د لس کسانو به جایز دی یو په کې عقب بدعتي عالم دی چې هغه د خلکو عقیده ورانه د خلکو اخلاق ورانه یو ته ورته وای چې لکه دې سړي خو ورځي ما څنور کسان بکېری یو سړی د زوی چا خور لور غواړي او ستا خو راغی چې لکه دا ستا ملګری دی خو به تعالی معلوم دی الله د رضا لپاره د مبارکي پوره معلومات مونږ لراکا یا امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولا ته وای دا به جایزي نو الذين يجتنبون كبائر الاثم حق انسان چې د کبیره ګناه نه ځان ساده غیبت نه د سپکونه چاله نه بیانې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم امام ترمذی ابن ماجه روایت نقل کړی دی وکم سړی چې هغه شراب تیاری او کم سړی چې شراب سکي کم سړی چې هغه شراب وړي کم سړی چې شراب او ادرس چاله ور کوي محمد رسول الله فرمایي چې بده ټول انسانانو باندې الله لعنت دی او د کبیره ګناه والا دی ګوره ابن قیم سے فرمایي په غاشۃ الاحفان قیامت لنجد شي وخت براشي چې داخله به شراب سکي په جدا جدا نومونو دا پلانې شری پلانې اکثر ځینې کې وګوري دکانونه دي پټ اخکارا انس بن مالک فرمایي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خادم دی د ام سلیم بچي دلس کلو په عمر د رسول الله خدمت شروع کړي تقریبا چې کله دا د شل کلو په عمر شو د الله نبی د دنیا نه لاړو دا فرمایي وې د لس کلو کې ما هیڅ چرته دانه د ورته چې دا کار دی ولې کړو دا دی ولې نه کړی دومره عجیب اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم واجب نمونه د اخلاق هوا امام الانبیاء د انسانیت قائد او رهبر رحمتو وېمانه درې دعاګانې موږ بلکې څلور چې مال کې برکت واچو وزمار عمل باغ دوه کرته میونه شي عمر کې برکت واچو بر خپل عمر باندې قید شم اولاد کې برکت واچو یو سل اتنوي بچي الله را کړی دي نو سينو بچيو کړو سين وغيرها او د څلورم شي تم ساتم دا اق صحابونه دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث نقل کړي دي قال د انس ابن مالک فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم
الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام لعنت ویلې ده په شرابو کې د شراب په باره کې په لس کسانو باندې عاشر چې کوم سړی نه چوړی دبل چانه مطالبه کوي چې زماره پر شراب برابر کا سکون کې محمد رسول الله فرمایي چې څوک وړي چاله چوړل کېږي څوک چې ساقي دي تقسیمون کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خرڅون کې دي کوم انسان چې شراب دغه پیسې خوري د چا لپاره چې خسرې کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټول باندې رب العالمین د خوانه لعنت دي نو الذين يجتنبون كبائر الاثم د دنیا د شرابونو بسړې ځان ساتي حرام دي ناروا حدیث کې راځي د دنیا شرابونو به الله منع کوي محدثین ته به دوه معناګانې کوي یو معنا ده جنت ته ولر شي لکه څنګه الله به د عقل شرابونه بالکل لازمه خاطر جمع کوي لکه په دنیا جنت کې قسم مرتبه لري یو جنتی به بل پسخېږي نه قرطبی دا معنا کړي لیکن امام قرطبی رحمه الله په شرح مسلم کې به لیکي چې په صدق باندې وسړې توبه وباسي نو امید دار چې رب العالمین به الته ور باندې شراب سکي خو چې په دې دنیا کې دوام پیونه کی اصرار دې چې وګي ځان لیکار وکړو دوحاک فرمایي چې دنیا او د آخرت د شراب مابین کې څلور فرق دی یو دا د دنیا شراب چې لوس کړي استفراق الټي به راځي الته نشتا د دنیا په شرابو کې سړی پر سر باندې درد راځي الته نشتا د دنیا په شرابو کې سړی باندې نشه راځي الته بنئ د دنیا په شرابو کې چې کله انسان اوس کې بوله براز سړی روانه اندامونه سشي الته بدانئ